إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم دا کم آیاتنا چه د سورت حامیم سجده ما ولستل نو دی آیاتونو کې الله رب العالمین مبلغ او داعی تا یعنی هغه خلک چې الله طرف سره بلل کوي نو الله ته د دعوت یو دوا غټ آداب ذکر کړی دي چې کوم انسان چې داغه مقصد او غرض د الله رضای په خپل دعوت کې نو مبلغ لا ډېر ضروری چیزونه پکار دي چې هغه په دې عمل وکړي یو بدای چې مبلغ لا په دعوت کې خسته اخلاق پکار دي وجدادا چې دا مبلغ ډیره خسته خبره کوي چې الله طرف ته خبره ده
نو چې څوک خبره کوي نو باید چې هغه لا اخلاق د ځان څخه پیدا کړي. او الله وی مبلغه دعوت کوونکې الله تعالی بدونکې وای کله چې تا اخلاق برابر کې او ډېر په خطرې خبره وکي نو هغه انسان چې غستا دشمن دی الله به ستا دوست او مهربان شفقت کوونکې وګرځي. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. او دویمه دب الله رب العالمین مبلغ ته دا ذکر کوي چې دنیا کې دوه ډلې دي او دوه دعوتونه دي. یو ډله دعوت د رحمان ذات دی چې الله تعالی ته خلق را بلی، او دویمه ډله دا دعوت دی د شیطان چې دی یو ته حزب الرحمن وي او د دویم ته حزب الشیطان وي. نو انسان دا شیطان ستا دشمن دی، نو چې کله ته دعوت کې او قران وي او د الله دین وي نو تبا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وي. و اما ينزغنك من الشیطان نزغ، الله وی کڅ وسوسه ته ورسیږي یا بلڅي نو فاستعذ بالله تعوذ بالله وي. الله رب العالمین سره پناه غوښتل او د الله څخه پناهی طلب کول د شیطان نه دته په شریعت کې استعاذه وایي. زمورونو منګه د خطبه کې د مونږ مسائل شروع کړیو او دوه خطبې په دې کې کړې وي چې کله انسان مونږ ته ودرېږي نو دلته یو دعا ده چې هغه ته دعا د استفتاح وایي، یعنی هغه دعا چې هغه باندې مونږ شروع کیږي چې هغه تقریبا لس قسمه دعاګانې مونږ ویلې وي د حدیثونه. اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سبحانك اللهم اللهم اني وجهت وجهي، الله اکبر کبیره. تاسو غني دعاګانې مونږ ویلې وي او دا غي احکام مونږ ویلې وي. کله چې دا مونږ کوونکې دعا د استفتاح وایي نو د سورته فاتحه د شروع کېدلونه دغه کې دوه څیزونه د لمخ کې پکار دي چې یو ته استعاذه وي په الله باندې د شیطان نه چې الله ته موږ د شیطان نه بچ کړي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او دویم با تسمیه وی بسم الله بوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. نو د الله نه به مدد غواړو او د خپل رب نه به سوال کوو چې الله دې زمنګ ذهنونه دې ته کولاو کی چې موږ د استعاذې احکام ویو او په هغه باندې موږ تاسو عمل وکړو. زموږونو درې خبرې مهمه دي دې ځکه چې هغه موږ ویو ان شاء الله. یو خبره کوم مهمه ده چې په دې مونږ کې د اعوذ بالله ویل د دې شرعي څه حکم دی، یعنی کدا د چانه پاتې شي نو مونږ کېږي او کنه کېږي دا فرض ده سنت ده یو استحبابي درجه کې ده ویل ضروری دی او کنه دی. نو یو به موږ دا خبره ان شاء الله ذکر کوو. او ورسره دویمه خبره هغه ده چې د اعوذ بالله الفاظ په احادیثو کې چې موږ د استعاذہ د الله نه طلب کوو نو زمونږ پیغمبر علیه السلام په کوم الفاظ باندې استعاذہ د الله نه غوښتي د شیطان نه په الله سره نو موږ به دا غي تذکره وکړو چې نبی علیہ السلام د څه الفاظ ویلي دي دا ویلي دي دا ویلي دي دا ویلي دي. او درېمه یو خبره چې دا به لږ تفصیل غواړي هغه دا چې موږ او تاسو د شیطان نه ولې دې مونږ کې پناه غواړو د اعوذ بالله ولې ویو د دې اعوذ بالله څه فواید دي چې دا موږ او تاسو ورپسې شویو خطبه کې اعوذ بالله دا او بس ټول دنیا کې اعوذ بالله او اعوذ بالله دا
د شیطان مونږ ته څه ویل دي دا مونږ ورپسې شویو او کله ته ویل چې ته رجیمي او کله ته ویل ته بلې او ته بلې نو د دې استعاذې په دې څه دي او دغه دویمه خبره ده چې دا شیطان نه به مونږ په څه بچ کیږو او دریمه خبره ده چې جناب رسول الله مبارک چې دا غوړي حدیثو کې وګورئ نو د الله نبی دیار لسینو کې استعاذہ او اعوذ بالله ویلدا نو ان شاء الله دا به ویو نو خبرې درې دی او جوړیږي چې شپږه الله دې زموږ ذهنونه او تکلاو کې د دې استعاذې بارکه د بعض علماء قول ده چې د استعاذہ ویل د فرض ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دلیل ولدا ذکر کوي چې الله وی فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله ګور الله په حکم کړی دی سورہ نحل کې او ای رب العالمین چې حکم وکي نو هغه کې وی وجوبي معنی او حقيقي معنی ده امر هغه د وجوب ده او دا د عطا ابن ابي رباح او د امام بخاری د استاد چې سفیان ثوری دی امام اوزاعی او داوود ظاهری او د ابن حزم او یو روایت د امام احمد ابن حنبل سیب نام دی چې هغه دا وایي چې دا تعوذ او اعوذ بالله ویلا وای دا فرض دی امام نووي دی المجموع کې مراوړي دي المحلا کې ابن حزم مراوړي دي امام مرداوی دی الانصاف کې دا مسله ذکر کړی دا لیکن د جمهور علماء قول ده چې نه فرض نه ده او دا په مرتبه د سنت ده ځکه نبی علیہ السلام د سې نه دی ویلي چې بلا اعوذ بالله نه مون کیږي لکه د فاتحه بارکه چې څنګه ویلي دي وای دا امر چې د دې کې استحباب او سنتیت په مرتبه ده نو معنا دا چې یو سړی راځي او اعوذ بالله ته فوت شو نو ان شاء الله مونږ سیدی اعاده به نشته ده امام مالک رحمت الله تعالی علیه امام دار الحجره هغه ته خبر حدیث نو رسیدلی دی باب کې دا چې ولې ته نو رسیدلی نو هغه ته پوښتنه غنه کول غواړي ته ولې دا حدیث نو رسیدلی خدای الله بنده وکړه الله بنده باندې عام خبره پټه پاتې شي نو امام مالک به ویل چې نو اعوذ بالله او نو بدل کې بسم الله وې نو هغه د دینه منکر وو خدای امام مالک شان دی روغت دی او ډیر غټ دی هغه مونږ ته ویلي چې صحیح حدیث کې خبره مندل هم د قزما مذهب دی نو مونږ ویل چې دا د امام مالک مذهب دی چې وې به ځکه دا صحیح حدیث کې شته دی د دې اعوذ بالله بارکه چې دا مونږ د څه د پاره ویو چې موږ کې مونږه استعاذہ په الله سویو د دې څه پیدا دي حافظ ابن کثیر چې دا د قران یو ډیر لوی مفسر دی او ډیر ښه تفسیر یې لیکلی دی د رئیس المفسرین محمد ابن جرير طبری چې کوم جامع البیان دی ډیر جزء کې اهل علم وایي دا ابن کثیر وایي دا غي و خلاصه ده هغه لیکلی دی د تفسیر مقدمه کې چې دی اعوذ بالله کې څه پیدا دي وایي و پیدا خو کې دا ده چې طهارت الفم من اللغو والرفث تابه دې خلی باندې به پیدي خبرې کړې دي د شهواتو خبرې دي کړې دي نو اعوذ بالله و چې د خپل دې پاک شي لکه یو کاسه کې د روټۍ خړلې ده او کاسه ګنده پرته ده او ته کې نورو ملمنو ته روټۍ راچې ده بل مخ کې انځي نو زمونږ د خپل کاسې دي او دا موږ ډیر به غلطي طریقې باندې استعمالو منګه دروغ هم په ویو غیبت هم په کوو د شهواتو خبرې هم په کوو د ګناهونو خبرې هم په کوو نو ابن کثیر وی الله حکم وکړي چې اعوذ بالله ویوا چې داخله دې د دې ګندونو نه پاک شي عجیب خبره کړې ده وی طهارت الفم من اللغو والرفث او به حافظ ابن کثیر وی دویمه فائدہ کې ده والتطيب والتطهير لكلام الله سبحانه عز وجل داخله خوشبوئی کا او داخله پاکه کا ځکه ته د پاک الله خبرې پکې او د پاک رب صفاتونه پیوي نو اعوذ بالله و چې خپل دې پاک شي او د دې شیطان د دې مرداري او د دې ګندونو نه صفا میدان جوړ شي او دریمه کوي اعوذ بالله و ولي والاستعانه بالله سبحانه وتعالى ته عبادت کې د سینې چې د عبادت نه نیمه کې پاتې نشي د سینې چې شیطان یې د باندې ګډوډ نکي د سینې چې څوک د تاګو کې چې لکه
تباہی وشو تخت د جمعات نه او د عبادت نه نیمه کې پاتې نشي نو ته وې او اعوذ بالله یا الله فتاس مدد غواړم د شیطان نه او داغه د وسوسونو الله توفیق راکړي چې ستا بندگی په وکما او څلورم هغه و اعترافا بقدرت الله سبحانه وتعالى و دې اعوذ بالله کې وقته پیدام دادا چې د انسان اقرار وکړي چې یا الله ما سه یو قوي علاج بل نشته دی چې زه په شیطان نه خلاص شمه الله په دې شیطان تور کار نه کوي ټوپک په کار نه کوي یا الله زار په کار نه کوي رب العالمین په ستوکانو دا غن نه مړ کیږي الله یا الله که په لاتو پډانګوي وو دا شیطان نزي الله زمونږ د جړا بل زین شفره به تمربه اعوذ بالله الله دې رسول نم خلاص کې الله چې سبندګي وکړو وای دا اول نه د الله په قدرت باندې څه شه دی اعتراف دی او بیا اخوي ودفاع العدو الباطني ستا دو قسمه دشمنان دي یو هغه دشمن دی چې هغه ظاهر کې پتا کار کوي کافر دی بی دین دی د الله او رسول مخالف دی نو ځکه څنګه به تور او ټوپک باندې وچلېږي په سوکه پډانګي به وچلېږي په بایکاټ به وچلېږي خدلته یو پټ دشمن دی چې هغه ستاسو رګونو کې د الله نبی وای داس روان دی مجرى الدم لکه دا وینه چې څنګه راچلېږي دا غینه به څه کې که په سوکې وې خو ځان وچلی کله ځان واستن ولا وې خو تمخ کې مړ کېږي او کوي چې بجلی کې ولا یو کران ورکوم خو تمخ کې غسي نو څه به دې څه کې نو ته به رب العالمین نا اعوذ بالله په الله سوي چې الله دې د دین اخلاص کړي نبی علیہ السلام یو حدیث کې دا تدې پرمن چې شیطان د انسان د رګونو کې چلیږي صفیه رضی الله عنها رااله دا څنګه استاد مور ده او دا صفیه ابن حیی ابن اخطب الخیبریه ماشاءالله ډیر عجیبه بیبی ده الله د نبی ده او کچاته ګرانه یو کنه مونږ ته خو ګرانه ځکه زمون پیغمبر بیبی و زمونږه مور ده او چې چاته مور نه ګرانه لکه اصل انسانيت نه نو دا د الله د نبی سره د جمعه خواته ولاړه و او د الله نبی معتکف وو نو کله چې د اعتکاف کې وو ما خام تیم دی داسې چې لاړ یو د صحابه روانو یو دوه مرګري وو اسه واو وختل نبی علیہ السلام په سیوازو کې یله کانن وګراو ګرځي هغه ایران شو چې رسول الله مبارک منته سوي چراوي ګرځول یا رسول الله لبیک سو خبره کوا د الله نبی ته وای تاسو یو خبره کوم لږ متوجه شئ الا انها صفیه بنت حیی دا خزه ورزما خزه صفیه بنت حیی ده د سینې چې لاړ شي او شیطان د تړکی واجی چې پیغمبر صبر دی لور ولاړه وا او پر دې جنې وسو ولاړه وا صحابه راو ګرځیدل و یا رسول الله موږ اوس دوه بدګمانه شو خدا ګمان تبه نه خو د الله نبی ته خبرې کې جناب رسول الله توي چې ان الشیطان یجري من احدکم مجرى الدم دا شیطان د انسان د رګونو کې داسې روان دی لکه دا وینه چې څنګه چلیږي نو زما ورونو داسې یو عجیب ظالم دشمن بارني دشمن څه چل کیږي چې قرانه شی به هم لږ مشکل جوړ شي او چې دنه اندرونی په بدن کې شنو به هم څه چل جوړ شي نو د دې دشمن دفاع پکار ده دله داسې یو ګولۍ پکار ده داسې یو ستن ولا پکار ده داسې یو علاج ولا پکار ده چې ستاسو جراثیم ختم شي هغه علاج څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من بس حافظ ابن کثیر وای او بیا غوي وای بعض علما وای چې وانها سبب البرکه العظیمه وکله چې انسان په الله سره شیطان نه پناه وغواړي نو وای رب العالمین دې انسان کې ډیر برکتونه چي زمورونو برکت څوک چي الله تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا فتبارك الله احسن الخالقين تقریبا د لسنه تر ولسو زینو پورې قران دا دعوه ذکر کړی دا چې برکت څوک چي الله نو د برکت اچلو یو سبب انسان کې دا دی چې اعوذ بالله وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
دا به موږ دې لپاره ویو چې الله موږ سم د برکت غونډي وګرځي. مکه کې الله برکت اچلې څونه عزتمند ده، مدینه کې برکت دې څونه عزتمند ده، قران کې برکت دې څومره عزتمند ده. د نبی رسول الله وګوي الله کې برکت واچو، یو پیاله پیو او 400 صحابه وسکله وغه ختمېدل. معمولی ډوډۍ د جابر رضی الله عنه کور کې وا او 1500 صحابه ته خوراک وکوغه مکه سره ډېرېدل. دې ته برکت ویلې کیږي. یا الله مونږ تاسو پناه غواړو چې الله مونږ ته برکت مونږ کې واچي. نبی علیہ السلام به دعا کوله الله مونږ له اهل او مال او اولاد کې الله برکت واچي. او مونږ یې مونږ کې ویو اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. الله د محمد رسول الله د رجیو چتی کې دغه برکتونه دي. نظرونه دی اعوذ بالله کې بل یو ډېر لوی فائدہ ده چې ان شاء الله سبحانه و تعالی الله کې برکتونه چي. نبی علیہ السلام به حسن او حسین دمول اعيذكما بكلمات الله. او دا به ویلي چې بابا ابراهيم به په اسماعیل او اسحاق هم دمول او دا ډېر خسته دم دی. ماشوم کې الله دې برکت اچي. ماشوم دم کې به تعوذات باندې برکت ادا دي چې شیطان به نه تنګي، پیره به نه تنګي، یریږي به نه، چغي به تنوي، جړا به تنه کوي. دا د برکت چیزونه دي، خو موږ د برکت چیزونه یې کړی دي. اعوذ بالله په زمونږ ته ټي وي او موبایل ولګو او دغه په ځای باندې د الله د نوم په ځای باندې موږ د کنځري یادو او په ځای د دې باندې چې د ماشوم اخلاق خشي نو موږ ته یو بد اخلاق کوترې جوړ کو. نه برکتونه د الله په نوم او د شیطان نه په دفاع باندې راځي. امام ابن قیم رحمه الله، امام ابن قیم زاد المعاد کې یو ځکه لس پیدې د اعوذ بالله ذکر کوي او یو فائدہ کې دا ده والتعوذ ويترجع الى كمال التوحید. کله چې انسان الله څخه پناه وغواړي نو د انسان توحید پوره کیږي. الحمدلله. نو اعوذ بالله وای چې ته سوچ موحد شې، د سینې چې مشرک شې، د سینې چې بدعتي شې، د سینې چې دهری شې، د سینې چې کمیونست او يهودي شې، د سینې چې د الله د رسول مخالف شې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا الله د شیطان نه او د شیطان د اتباعونه او د دسیسونه او د دې ټولو نه الله په تاسو پناه غواړم. اعوذ بالله کې ډېر ناشنا فواید دي. رسته وایم ان شاء الله جناب رسول الله وای کله چې تاسو بیت الخلا لټرین ته نوځي نو دوه قسمه شیطانانی، خزي شیطانانی او سړی شیطانانی. نو یلعب بمقعد احدکما، د انسان په عورتونو باندې لوبي کوي چې داسې دی او داسې دی ورپسې خاندي. نو د الله نبی وای کله چې تاسو بیت الخلا ته نوځي نو دعا کوي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. رب العالمین د خزو او د سړو د شیطانانو الله مو ساتي. الله د نرانو او د خزو شیطانانو مو ساتي. شیطانانو کې خزو سړی وي او نرانو مؤنثات پکې او دا ډېر اوږده موضوع ده. به علم دا یو مسله ذکر کوي چې د دې شیطان نه به په څه باندې بچ کیږي چې الله موږ د شیطان نه وساتي. نو یو سبب داږي امام ابن جوزی وی علم ده. کله چې د کتاب او سنت علم وکي وی الله به د شیطان نه وساتي. امام ابن جوزی یو څه کې وی او ډېر عجیب خبره کړې ده. وی هي فقه علم وفقه ذلك يا ومن فقاهة العبد علمه بالله سبحانه وتعالى. وی فقاهته پویا دا چې انسان د شیطان نه ځان بچ کړي هغه دا چې سړی پوی شي. وی لأن بالعلم يدفع نزغات الشیطان. کله چې انسان د کتاب او سنت علم وکي به د شیطان د وسوسې د انسان نه ختميږي. نو یو خبره ده چې موږ او تاسو د خپل دین نه خبر شو نو به موږ د شیطان نه بچ شو. دویمه خبره الدعاء على زیاده الايمان. دا دعا کول چې الله زما ایمان زیات کړي. رب العالمین زمونږ ایمان زیات کړي. رب العالمین یا الله ایمانونه زیات کړي. زمونږ سلف چې د دین مشران د چې بده یو بل سره مخامخ شو نو د یو بل نس به دا ته پوس کو چې مرګره د ایمان څه حالت ده زیاتیږي او کمیږي. افي زیاده ام فی نقصنا. نن موږ او تاسو خو موحدین مرګریو خو کوم د سیو مرګری ته وي چې پلاني ایمان دې څنګه کته زیو کبر زی
ولې وای وتا د زبې دین ښکارم په دې ته پوس باندې دغه کوي د جنگ جګړې کوي او زمانہ ډیره بدل روانه ده ازمن یو مرګره واخه به ویلي وای په خوا چې به خلک د خلکو سم خاموش شو دته پوس وکاو چې ایمان زیاتیږي او کمیږي وای به ته زمانہ روسته ته پوس بدل شو چې دا چاکره به څوک ورغی او ته ویل به چې زاړه څنګه دی او دا واړه څنګه دي ما شومان او غټ څنګه دي وای اوس دغه شیم پاتې شو و چې رسیدلې نه سندستیو ته وای نری او غټ چارجر به یو کنه به قصه لا ټوله چارجر ته ورسېدا دا چارجر ختمه کړي ایمان له چارجر ورکول غواړي سلف بداته پوس کو چې د ایمان په زیادت کې دی او په نقصان کې دی او کدا ته پوس نه چاو کنو بدل مګړې جنگ مسمه کوي نو د سیمه چې الحمدلله علی کل حال اللهم زدنا ایمانا الله زمونږ د ایمان زیات کی یا الله زمونږ د ایمان د زیات کی لکه د خلکو د بلډینګونو چې دا کټیږي الله زمونږ د ایمان د دین اسمان ته ورسې رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب نبی سلام بویل اللهم زدنی ایمانا اللهم زدنی علما اللهم زدنی یقینا دغه سخت دعاګانې کول کله چې ایمان زیات شي د شیطان ته وخت نه تیریږي ځکه دا تاسو معلوم دي خلک وای د غټ بوټي د لاندې وړو کې بوټي ودا نه کوي د ایمان چې کله دا څنګه را پریدي په دې سړی باندې د خپلم سم شي غوګونم سم شي سترګم سم شي خپم صحیح زړم صحیح سوچونم صحیح شیطان د چا بچی نه چغل تشپو کی رسول الله علیه السلام وای کله چې دا بانګ شروع شي څه شي شروع شي بانګ اذان الله اکبر او دا الله د لویوالي دا چغه او دا کړنګازي شروع شي وای ادبر وله زورات شیطان مې د ټینګې دوه چرته منډه کې او څارندونه وایو حوان تی وزي او روانې ښه کله چې باندې ختم شي شیطان بیره وګرځي د انسان د زړه کې وسوسې اچي وای ایسا سوې به بالصلاه کله چې اقامت شروع شي نو په ادبر به شاکي او منډي کې نو چې کله اقامت ختم شي نو بیا راشي د خلکو د زړونو کې وسوسه چي اذكر کذا فلانه دکان یاد کا اذكر کذا افلانی ترزوی سره معامله ده افلانی پټی سره افلانی ډیپټي به څنګه شي اکور کې کار به څه یا بجلی به څنګه یا ټلیفون به څنګه اګیس به څنګه دا چاخیو ته شروع کی نو وس انسان ګډ وډ کې نو پته نه لګي چې دوه رکعات مې وکړو کدرې مې وکړو یو رکعت مې وکاو کنیم مې وکاو د شریعت ته ویل چې به سوچا وسیده صحوه وکا اخر کې چې دا شک دې پیدا شو چې مونږ مې وکړو کدرې کړو کڅالور دې نو ته غالب یقین باندې ورشه او د الله نبی وایي خلک دوه سجدي وکا دا سجدي مې ولې وکړې دا د شیطان لګې دې ډیپټي کوي نو ته چې پوره ایمان کله شروع شي نو الحمدلله سبحانه و تعالی به شیطان وخت نشي کېراولې مسلم حدیث راوړی دی صحابي وایي منګه تلیو یو شړې صحرا ته په دې شپراله وای د شپې ناڅه په یو دیوال باندې یو چا आवाज وکړ او زما نوم یې یاد کوي مړ به شپې چیرته زیرا کوم ته ویلو چې پیران دي ویراله مو دغه مې د خبره مې وکړه پلار ته وای پلار راته ویل چې بچي کما ته پته وي تاسو سپېخي کیږي مان نه لګنی و جناب رسول الله ته مې ویلې پلار وای هغه ته ویل چې د سې جاخی نه نو په اذان کوي اذان چې کله شروع کوي به دغه ځکه شیطان وخت نشي تیرولې الحمدلله د الله دې نوم کې پوره ایمان د انسان سره کې راځي به شیطان ته وخت نشي تیرولې قران کریم کې راځي کنه چې انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون د شیطان په متوکلین او مؤمنانو باندې اړو غلبه نشته دي او نه پیراتلی شي او باج علماء وایي چې شیطان نزان ساتي نو یو دار چې روزه شه روزدار انسان شیطان د سره تعلق نه ساتي او بل سبب د علم وایي دوام ذکر الله همیشه الله یادوا قران کې الله څه وایي استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله و شیطان په غالب شه ذکر الله ذکر یې کړو نو ظاهري معنی د دې آیات دا ده چې کله انسان د الله ذکر پری دی نو به شیطان په هغه باندې غالب کیږي او پنځم علما وایي وصحبه قوم صالحین وکله چې ته د نیکانو خلقو سکینی نو به ان شاء الله شیطان ستاسو نه راځي
ځکه کله چې د نیکانو مجلس کې ناشته هغه د الله د علو د الله د فوقیت د الله د رحمتونو او د الله د قهر او د الله د عذابونو خبرې کوي نو دا شیطان د الله په فضل د څه ودی کیږي لکه وسپنه چې کله سوان ته ونیسي او دا سی وي نو شیطان تشپنه کیږي حدیث کې راغلی دی غالبا امام ترمذی دا حدیث راوړی دی وای کله چې شیطان یو کور لراشي او خلک روټي خوري او بسم الله نه وای ور بندای بسم الله نه وای وای شیطان وای چې بچو خاډم به می توټی نه خوري وسا او کله چې هغه بسم الله شروع کی او ور بندای او اعوذ بالله وبسم الله وای شیطان وای چې لا مبیت لكم فخرجوا بچو دلته شپې نه تیریږي زې خپې وباسي ما یو پیری دا تاسو کې عمرګری باندې یو پیری راغلم ما تاسو اډو کې خوري وې خندلې وې ما ته منګه اډو کې چې خورل منګه صحابه وخت کې اډو کې خورل چې هغه بس منګه اډو کې خورل اعوذ بالله به ویل منګه به څه شو کوله مجبور و چې اډو کې خورل اوس دې وټلو کې ټولي بي بسم الله خوري منګه بس سوچا واخې ول نو خوري چې اډو کې خورو وې زمونږ شیطان دومره کار کړی دی ښا الله دې زمونږ حالت باندې ورحمېږي نیکانو خلقو سکینه چې د الله د دین په خوان باندې پوه شي او د شیطان نه چې بل ځان بچي خیراتونه کوا خیرات چې به شیطان ته ډېر نږدې کیږي نه الشیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء شیطان د غریبۍ نه یری نو کله چې تاسو ښه کې نو شیطان وایي د باندې زما زار نه چلیږي زفرې دا ورکه چې کار وکړي خپل او بل دا ده چې پناه غختل پر رب العالمین سره شیطان نه شیطان سبد الله نه پناه غواړي دا چې ګڼ اسباب دي اهل علم ذکر کوي قران او حدیث ته مجلسونو کې کېناستل دا شیطان زمونږ ولې د سي دشمن دی چې دا موږ ته ټول د سي فقاریو زمونږ الله متفقار دی او رسول الله متفقار دی پیغمبرانو متفقار او مؤمنانو متفقار دي او بډایګان چې چاته غوسه شي شیطان مخ دې تور شه او ځوانانو ټولي وي شیطان څه چل دی نو د دې شیطان ورانکاری ووري دا ورانکاری دی دا ضروري دی دا خطرې دی د زموږ دشمن دی سورۃ الاعراف کې الله وایي اے د ادم بچو ګوردا شیطان ستاسو دشمن دی څنګه دشمن دی ستاسو یو پلارو چې داغه ادم نومو او ستاسو یو مور و چې داغه حوا نومو او الله ته ویلو چې په دې جنت کې اوسېږي خدا ونه باندې خوري او دې شیطان ظالمو سره دښمنی شروع کړه او د جنت نه راويسته نو چې د چا پلار او د چا د مور سره چا دوکه کړی او ته دا غي سنیغ نه کېږي نو خلک ته به غیرت وایي او دویم الله سورته اعراف کې وایي ګوره دا شیطان دومره یو ذلیل شی دی دا دی الله تبارکی ستاسو د مور نه کپړې استلې دي او د پلار نه لېستلې دي نو چې یو سړی کې په روپۍ کې یو پیسې غیرتی او دا غي د مور نه تو کمیسو پرتو ګوباسي او د پلار نه ول وباسي نو دا سړی چې بیا کې نه تاسو وې سړی د مرګ دیو کنه دی دې کنه دی ولې نه دی دې شیطان ظالم زمنګ د مور نه چې حوا ویوا او زمنګ د پلار نه چې آدم علی السلام د قران قانون دی سورته اعراف کې الله وینزع عنهما لباسهما کپلیتی وی استجامی تراوی استلی نو دا زمنګ د دشمن دی دویم د دې شیطان باره کې راځي چې دا شیطان منګه د هر خیر نه منې کوي سورته اعراف کې د قسم کړي دی چې رب العالمین ستاسو په ذات مې قسمی چې زما ولادت مخ کې ناراضم د دین نه به بندوم د شا طرف نه د خي طرف نه د ګس طرف نه ولا تجدوا اکثرهم شاکرین دای کې به شکر گزار را نه پیدا نه کی گمراه کوم به ارزوګانی به وته چوما خوستا دشمنی ته به ودروما تاسو یو بدبخت شه دی دا شیطان دومره یو بدبخت دی دا مونږ ته به حیاي حکم کوي نن خزه به حیا شو جنۍ به حیا شو الک به حیا شو معاشره به حیا شو بازارونه د به حیاي شو هسپتالونه د به حیاي شو دا ولی رحماني دعوت مړ او شیطانی دعوت په مخ روان دي ان لله وانا الیه راجعون تاسو وګورئ زمونږ د رحماني دعوت د فاره الله دا کتاب را لېږلی دی قران کریم او احادیث جناب محمد رسول الله زیرا زید بازار ته وضو
او په دې غټ چوک کې ودرېګو او دیندار بم ګورو بی دینه بم ګورو چې د چا څخه قرآن او حدیث دی او به چوپ ګورو چې د چا څخه موبایل دی د چا کور کې انټرنیټ دی د چا په کور کې کیبل دی د چا په کور کې ډیشونه دي راځي دا محاسبه دا ناس ته موږ د ځان سره کوو زمورونو شیطانی دعوت نن ډېر په اوج باندې روان دی او چې دا سوچ موږ ځان سره نکو والله چې یریګو په دې چې الله جهنم ته ولته ورونه ورسي نن پر رحماني دعوت باندې خاورې اړول شوې دي او شیطانی دعوت ته ګلونه چول کیږي حارونه چول کیږي من به کورونو کې زمنګ د خويندو زمنګ د نونو زمنګ د خزو د دې لباسونو ته وګورو او د یورپ او د امریکای د خزو لباسونو ته وګورو و به ګورو چې د اغه لباس سما په مسلمان خور غالب شوی دی او کنه د دې لباس په اغه غالب شوی دی د خبرې تخیدی خو ځان باندې به تخید نه لګوي دا الحمدلله ایمان جوړون کې ګولې دي دغه د ایمان جوړیږي خو چې موږ او تاسو سوچ وکړو د خپل جبګۍ سره جبه چي دا د سبنن سوچ وکړو چې نن د سحر نه دی وخت پورې ما دروغ ډیر ویلي دی او کله شی مې ډیر ویلي پرون ورځ را ستیره شو ما په دې جبه حرام ډیر خوړلې دی او حلال مې ډیر خوړلې دي میشتي را شو ما په دې جبه باندې د الله خلاف ډیر کړی او کله الله اطاعت به مې ډیر کړی کچېرته مې په د خیر کار کړی او رحمان مې رضا کا او کله شر کارونه مې په ډیر کړی نو شیطان ته مې امیل ورواچو چې زنده باد شیطان رحمان څوک دې ما ته مرګري الله دې مونږ کې صحیح حیا پیدا کړي رسول الله وی استحيوا من الله حق الحیا الله نو صحیح حیا وکي صحابه وی انا لنستحي والحمد لله مونږ حیا کوو حقیقت صادر انتظام راځي دیو بدن سے تنګور نبی علیہ السلام وی حیا دا نه دا حیا دا د خلب کنټرول کا وګونه کنټرول کا ګیړه کنټرول کا عورت کنټرول کا چا چې دا کارونه وکړو فقد استحیا من الله حق الحیا شیطان دا شیطانی دعوتونه دي تاسو به وایئ چې دا شیطان کوم څه کې ویلي دي چې دا کارونه زکوم دا رب العالمین سورة بقره کی وی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شیطان دته د ګناه دعوت کوي د بهایي دعوت دته کوي او د دروغ دعوت دته کوي نن رحماني دعوت دې کم دی رحماني دعوت قران او حديث دی هغه بدعتي په خپل راکاږي څوک چې د خېټې نه مجبور یې خپل ځان تراکاږي دنیا پرسه په خپل آیاتونه لړۍ هغه خلق په دنیا کې چې سوچ د الله دین سوچوي وقلیل من عبادی الشکور دا خلق ډیر کم دي الله دې دې مزي کې منګ او تاسو مراولي مرونه شیطان زمون په دې دشمن دی دویم دا شیطان په دنیا کې چې دا څومره حرام خورګي کیږي دا څومره حرام خورګي کیږي په دنیا کې دا شیطان کوي بس دې سبب څوک دی شیطان دی چا ویلي دي الله ویلي کوم ځای کې ویلي دي سورته بقره کې ویلي دي کې دې شي دا یو مولوی سیب ته ویلي یو پیغمبر ته ویلي یا یو صحابي ته ویلي یا به سړو ته یا به نه الله دې کلمه نه وای رب سوي یا ايها الناس اے د ټوله دنیا خلقا کده مشرقي وای کده مغربي وای کده جنوبي وای او کده شمالي وای کده احواري وای او کده غرونو د کوهستاني وای الله ټول ته حکم کوي سوته وای کلوا مما في الارض حلالا طيبا تاسو حلال خورئ ورپسې رات سوي ولا تتبعوا خطوات الشيطان ورته شیطان قدم پسې لاړ شي دا شیطان د باندې دا حرام کوي او ورپسې رب وای انه لکم عدو مبین دا دشمن دی وی پیژنه زمورو نن به دا محاسبه ځان سوکو کنه زه دکاندار یم زه دکان کې یو څه خرڅوم لیبل په یو لګیدلې دی میډیم جاپان او پولان او کولان او هغه میډیم مشنغلې دلته جوړ شوی ما دا روپۍ حلال وکړي دا حلال ما وګټلې دا حرامي دي الله نبی وای من غش
فليس منا. رسول الله راغی یو سړي غنم اچلیو وچو لاس وخته کته لاندو وای داسې دي وای اصابته السمده بیګه باران پې شوی وای دا لاندې به دې بارای خي وای زما ورونو زمونږ استاد بانکونو کې اکاونټونه دي زمه نه خیر تاسو به ځان صحیح حساب وکړئ چې دا د لعنت پیسې چې تر واخلې دا د سود او جب کې کېږي چې الحمدلله نوې لوټونه مې کې خدای ګناه دې څونه وکړه. مفسر قرطبي سورته بقره کې یو روایت راوړی دی 1 روپۍ د سود اشد عند الله من 36 زنیا لکه 36 شپږ ډیر ځل چې انسان زنا وکړي دونه ګناګار نه دی لکه د سود 1 روپۍ کې چې څونه دا ګناګار دی. اے زما مسلمان اورورا ته دا الله نو ویل ګستاله پیسو مدرک ته کم زیانه دي. علماء وایي چې دغه روپۍ دی راوغستې چې خیراتی دی چاله ورکم ثواب به مشته په کافر شوي ځکه ته حرامو کې د ثواب نه یتوک. ډیر سوچ پکار دی ډیر سوچ پکار دی. شریک مرګره دی را سکاروبار کې زمزر الګ لګ به ته اخوا دی خو کومه حلال خور ته حلال خون استا په ولو شیطان سور دی. دا ټول قصې کله سره د سر خفن شي چې رب العالمین حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ویلو وای دا الله د نبی دور کې موږ به د هر چا څخه کاروبار کوو که مسلمان به ول اسلام د وجه نه به صحیح کار کوو که يهودي نصرانيونو د عامل د وجه نه به صحیح کار کوو او وای کچیرته دا وخت چې راغی وای زه صرف یو څو دکانداران دي دا غوسه کاروبار کوم صحیح خلک نشته دي. اے زمونږه مشرف حذیفه اے د رسول الله مرګره کته زما په عمر کې دی وخت را ژوند شوی وي والله کده یو اذان نه دی بل د اسلام نه خلیدلی وي. شاطبی لیکلی دي وای که یو صحابي را ژوند شي او په دې ټوله دنیا ول چکر ورکي نو کدا یو الله اکبر اذان و پیجلی دا او چې قبله ته خلمخه نور هغه دین برباد شوی دی. او دا د رب نظام دی چې څوک د الله دین برباد کی الله کور بربادای الله دماغ بربادای الله اخلاق بربادای. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. زمورون سوچ وکړ دی شیطان زمون ولې دشمن دی رب وی حلال اخري شیطان پس مروانه کوي. نن موږ څنګه خري وکړي عوامونه بلا څه کې دي کې دا دیندار دا د دین ستنې چې ځانته وای دوی دا دین په دې بل طرف راوړو. دا دیندار خلک دي دا شاتو کاروبار کوي دا دیندار خلک دي دا نور کاروبار کوي دا نور کوي زي تاسو ورشي دا معاملې خو لګره او بلې تاسو څه چل کوي دي الله نه یې را پکار چې سړی دې ته ټینګ نشي دیتا چې دا چې لګرځان دی او دا لګران دی او خیر دې دا ارزان به دې ګران کې ورواچو مو څه به ولړم اسیم بازار کې خرڅيږي او دا ما باندې څوکینی ولې د څه څوک نشته چې تایني ولې هغه روند دی هغه کون دی هغه نابینا دی هغه چاړه دی چې هغه مونږ مورونو معاملات صحیح کول غواړي. والله کمولای سه په علم خلاصي اجي سه په حج خلاصي او تبلیغي سه په تبلیغ خلاصي او مجاهد په جهاد خلاصي چې ترڅو معاملات نه برابر کړي. کارکاره چې وو د نبی رسول الله غلامو یو صادر کې له خیانت کړو غشراغه ولګي صحابه وي توبه له شهید دی د الله نبی وي شهید چیرته دی اکمبله ته چاپیر شوی ده او ور لمبي په ویو سوځي خان صحابه لار و یا رسول الله څنګه تسمه وندنی غستیداس په پیو الله نبی له رب زکه وسکم شراکم من نار او شراکین من نار الله ودا چا بکې د جهنم د ته جوړی کی د ور او د نتاوبې کی. مورونو معامله ډیره به سوره شوی ده دڅې خلک چې حلال خواري د الله نه یریږي د پیغمبر په نقش قدم روان دي. الله دې من کې جوړ کی خو ډیر کم دي
منګه دا شپږنیم فوټه بدنم دی دا منګه نه برابر او د شریعت برابر چې دې بدن کې ماته د الله د پیغمبر څخه حکم دی چې ته ویښته څنګه ته ګیره څنګه ته کپڑے څنګه کا ته پیزار څنګه کا ته لنګ څومره وګت کا خله څنګه کا وګونه دا نه برابرونه چې د سړی په خپل شپږ فوټي بدن باندې یا شپږ نیم فوټي بدن باندې وس نه کیږي هغه مال په کلی کې حکومت اسلامي راولي او په بل کې به راولي دا ډېر اګران شي ډېر اګران بشي ما مخ کې ویلو حجاج ابن یوسف ثقفي ته چا ویلې چې حجاج عمر ډېر خسړې و اته په ډېر ظالم الله په من مقرر کړي هغه ته وخندلو د قمقل خزیز یا بنت یا ابن الحمقاء یا د بعقل خزبچه د عمر رعیت څوکو ابو ذر غونته سړیو عبد الله ابن عباس غونته سړیو ابو هريره غونته سړیو علي ابن ابي طالب غونته سړیو عثمان ابن عفان غونته سړیو تباسروا الي اتعمر اليكم زتا سي ابو ذر شي او کزه عمر ابن الخطاب نشم په ګټو میولې وي به زمورونو چې من ځان سم کو زمون کور بسم شي چې من کور سم کو گاونډي بسم شي او چې گاونډي سم شي ان شاء الله محلم سميږي به به الله زموږ د دین د اثر په ټوله دنیا باندې وکي خبرم دې پورې کوله د شیطان نه پناه په دی غواړو چې سورته بقره کې الله وی شیطان د باندې حرام کوي به حیايي د باندې کوي وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون دروغ د باندې وای دوکې د باندې کوي نو دا شیطان زموږ استاسي دشمن دی نو چې کله د دې دشمن نه ځان خلاصو نو موږ یو تاسو به دی وخت کې چې مونږ شروع کوو د سینې چې مونږ کې ولاړیو او دشمن را باندې حمله وکړي نو موږ چې دعا د استفتاح ویو نو موږ به ویو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا دعا دا کلمه به ویو یا به ویو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم یا به ویو اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه شیطان نه به من بچو په کوم الفاظو به ویو دا یو خبره ختم فاتحه او وخت کم دی به ان شاء الله بل خطبه کې ویو یو دا چې رسول الله علیه السلام په څونه منځونو زینو کې دا شیطان نه پناه وغوښته ده دویمه خبره به دا ذکر کو چې دا تعوذ په کوم الفاظو ویو څلور قسم الفاظ حدیثو کې راغلي دي او دریمه خبره به دا ذکر کو چې دا به د هر رکعت اول کې ویو کنه صرف اول کې به وي دا درې خبرې پاتې شي ان شاء الله د خطبه کې به ویو وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن